سلیم صافي له 2 کلن ځنډ وروسته په نړیوال کرکټ کې پښه کېښوده او د نړۍ ستر کرکټ ته ورداخل شو. د فری هیټ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ تمه ده چې روغ او جوړ به واوسئ. خوږو لیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ځنګلي نښانو شرنګه به یووالی انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر نورو وړاندې تاسې ته در ورسیږي. سلیم صافي چې کورني کرکټ کې یو غوره او چټک توپ اچوونکی بلل کېده له څه باندې 2.5 کالو انتظار وروسته بالاخره په یوه مهمه لوبه کې ولوبېده. سلیم صافي ته د بنګلادیش په وړاندې په لومړۍ ورځنۍ نړیواله لوبه کې د حمید حسن په لاس ځانګړې خولۍ ورکول شوه چې رسما نړیوال کرکټ ته ورداخل شو. د کرکټ بورډ ادارې له ښاغلي سلیم صافي سره په دې لوبه کې ظلم هم ترسره کړ. د نوموړي لپاره یې لباس نه و برابر کړی او د ګلبدین کمیس یې اغوستی و چې د ګلبدین نایب په نوم باندې پلستر لګولی و. ملګرو د سلیم صافي د لوبې او له هغه سره د لباس په برخه کې د شوي ظلم په اړه خپل نظر راسره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښې چارې لوی الله مو مل شه.